أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دلته مې یو سړی ولیدی چې بیت المعمور ته تکیه کړې وه او هغه سړی تر هر چا دغه ستاسې د ملګري سره مشابه و. ستاسې ملګري د لفظ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد و، یعنی هغه سړی په رنګ او شکل کې زما مشابه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې پوښتنه مې وکړه یا جبريل دا څوک دی؟ هغه راته وویل دا ستا پلار ابراهیم علیه السلام دی. ورونو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوه اسمانه و بل اسمان ته تشریف وړي او دغه انبیاء او رسولان هلته لیده، دا یوازې لیدل نه و بلکې هغه انبیاء ورته راتله، سلام یې ورسره کاوه، د صلی الله علیه و آله وسلم استقبال او شراغله یې کاوه، خبرې ورسره کولې او د صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت او رسالت تصدیق یې کاوه. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اوم اسمان کې د اسمان و هغه آخري حدود ته تشریف یوړي او دلته جبريل علیه السلام د دوهم وار د پاره په هغه خپل واقعي شکل او صورت ولیدي چې بیا یې تر دغه وروسته په هغه خپل چهره او شکل نه دی لیدلی، ځکه جبريل علیه السلام د دغه ټولو کلو په جریان کې چې به وحی راوړلې په هغه خپل حقیقي او د ملک په شکل نه راتلی. د رسالت په ټوله موده کې فقط دوه واره په خپل شکل او صورت ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ښکاره کړی دی. اول وار د بعثت په شروع کې چې د هغه بیان مو مخکې درته کړی دی او دوهم وار دغه د معراج په شپه دلته د اوم اسمان په اطرافو کې د سدرة المنتهى و درخت ته نږدې. په دغه باره کې الله عز وجل د سورة النجم په 14 او 14 نمبر آیاتو کې فرمایي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. او خامخا محمد صلی الله علیه و آله وسلم جبريل علیه السلام په هغه خپل شکل دوهم وار په اوم اسمان کې د سدرة المنتهى د درخت سره ولیدي. ورونو د سدرة المنتهى درخت د لوړو او کښتو مخلوقاتو په مابین کې ویش او سرحد دی. پورتنی مخلوقات لاندې او کښتنی مخلوقات لوړ نشي تلای. د کښته طرفه اعمال او احوال تر سدرة المنتهى پورې ورځي او د لوړه طرفه الهي اوامر او احکام تر سدرة المنتهى پورې راکښته کیږي او جنت هم هلته د سدرة المنتهى د درخت سره دی، ځکه الله عز وجل فرمایي عندها جنة المأوى. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جبريل علیه السلام په ملګرتیا و هغه ځای ته ولاړی چې هلته هیڅ بشر نه دی تللی، هیڅ انسان و دغه مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې داسې ځای ته ولاړی چې هلته نه بشر او نه ملکه تللی دي بېله جبريل علیه السلام څخه. فقط جبريل علیه السلام دغه ځای او مقام ته ورغلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دلته مې و جبريل علیه السلام ته کتل، هغه په داسې شکل سو لکه هغه څیرې زړه شوړېدلې بوریا. دا ټوله د الله جل جلاله د بیر څخه. دا د جبريل علیه السلام حال و، هغه جبريل چې ذی قوه ذی جبروت او شدید القوه دی. الله عز وجل هم شدید القوه بلل دی، خو دغه شدید القوه جبريل چې دغه مقام او قرب ته ورسېدی د الله جل جلاله د بیر دغه حال و. دلته نو جبريل علیه السلام ودرېدی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مخته ولاړ شه، مګر زه قسم په الله که یو قدم نور ور د مخه سم د الله جل جلاله په نور به وسوځل سم. سعدي علیه رحمه څونه شوای
شبی برنشست از فلک در گذشت، به تمکین جاه از ملک در گذشت. چنان گرم در تیه قربت براند، که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حاملی وحی برتر خرام. چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغی تجلا بسوزد فرم. سبحان الله. جبریل علیه السلام ویل قسم په الله که یو قدم ورته مخه سم، د الله جل جلاله په نور به وسوځل سم. نو رسول الله حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یوازې مخته ولاړی و داسې ځای ته ولاړی چې هلته نه به شرط تللی دی نه ملک. دا د الله عز وجل د طرفه څخه د دې امت و رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته عزت او اکرام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورته مخه سوم او مخته ولاړم څو د سدرة المنتهى و درختې ته ورسېدم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سدرة المنتهى د درختې تعریف او بیان راته کوي او فرمایي د دا درختې بلګونه لکه د فیل غوږونه لوی لوی بلګونه وه، تقریبا عادي درخته وه. د ښایست کم خاص شی په ښکاره او ظاهره نه پر معلومېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه پر دغه حال وم چې د الله عز وجل د نور تجلی دغه د سدرة المنتهى پر درخته ښکاره سوه او درخته په دغه نور کې پټه سوه. الله عز وجل فرمایي اذ یغشى السدرة ما یغشى، یعنی کله چې پټه کړه دغه ونه د سدره هغه شي چې پټه کړی وه، یعنی د رب عز وجل تجلی او انوارو پر دغه درخت ته پلوشې واچولې. ما زاغ البصر وما طغى، نه یې ګرځېدلې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سترګې بلې خواته. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، د الله عز وجل د الوهیت او قدرت لوی علامې ولیدلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سدرة المنتهى ولیده، هغه هم په داسې حال کې چې بې له کم حائله او پردې د الله عز وجل په انوارو پټه وي. دا کومه لویي او کوم مقام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کوم وخت چې دغه درخته په الهي نور کې پټه سوه د هغه خپل عادي حاله څخه واوښته، شکل او رنګ یې تغییر وکړي. په دې وخت کې د دې ونې د بهار او سنگار داسې حالت و چې د هغې د حسن او جمال حال هیڅ بشر نشي بیانولی. شاخونه یې یاقوت او زبرجد و. د درختې پر شاوخوا داسې ښایسته شیان ګرځېده لکه د سرو زرو پتنګان یا طلایي پتڼان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د سدرة المنتهى د درختې شکل دونه فرق وکړي او د ښایست به هغه درجې ته ورسېده چې د هیڅ انسان په قوت او طاقت کې نسته چې د هغې د حسن او جمال تعریف او توصیف وکړي. ژبه او الفاظ د دې څخه عاجزه دي چې د سدرة المنتهى د درختې د وصف او ښایست بیان دې وکړي. دا په هغه حالت کې چې د الله عز وجل په نور او تجلو پټیږي. د چا ژبه د دغه توصیف څخه عاجزه سوه؟ د هغه فصیحترین د انسانانو د سرور کائنات رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژبه د سدرة المنتهى د درختې د ښایست د تعریف او توصیف څخه عاجزه سوه. د هغه په قدرت نه و پوره چې دا حالت بیان کړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو انسانانو ډېر فصیح دی. ورونو دغه د سدرة المنتهى درخته د الله عز وجل د مخلوقاتو څخه یو مخلوق دی، خو کوم وخت چې د الله جل جلاله په نور پټه سوه سید البشر اکمل البشر صلی الله علیه و آله وسلم یې د توصیف او بیان څخه عاجز سو. نو په خپل د حق سبحانه وتعالی د ذات په باره کې څه خیال او فکر کوي؟ دا خبرې تر خیال او فکر لوړې دي.
کمال الجمال و الله عز وجل لردی او جمال الکمال رب العالمین سبحانه وتعالی لردی. په دغه مبارک او عجیب ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب عز وجل سره بلا حائل او بلا واسطه خبري وکړه. د دوی په مابین کې هیڅوک نه و، وحی نه و او هلته کم ترجمان نه و. حق سبحانه وتعالی بلا واسطه خبري ورسره وکړه. موسی علیه السلام کلیم الله دی، ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی، او زموږ پاک پیغمبر سرور کائنات سید البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کلیم الله خلیل الله او حبیب الله دی. ټول شرف او عزت د الله عز وجل د طرفه په د صلی الله علیه و آله وسلم کې جمع شوی دی. په دغه نادره او نه پیښیدونکي ملاقات کې الله عز وجل پر خپل رسول امر وکړي چې پر خپل امت لمونځ فرض وګرځوي. الله جل جلاله چې پر موږ ټول شیان فرض کړي دي، هغه ټول موږ ته د جبرئیل علیه السلام د لارې او د هغه په واسطه سره راته راغلي دي. ټول حلال او حرام، ټول فرائض لکه روژه، زکات، حج او نور ټول احکام و موږ ته د وحی په واسطه را رسول شوي دي. بېل لمانځه څخه لمونځ د الله عز وجل په مستقیم امر سره او د الله عز وجل په مستقیم خبرو سره بېل واسطه را باندې فرض شوی دی. د الله عز وجل په قدرت پراوه چې لمونځ هم د وحی په واسطه را باندې فرض کړي، مګر یا د دې دپاره چې په اسلام کې د لمانځه درجه او مقام معلوم سي، نو په لمانځه سره امر بېل واسطې و. دا هم د الله عز وجل په قدرت کې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مځکه وي او بېل واسطې په لمانځه سره امر کې پر مځکه بېل واسطې خبرې ورسره کړې وای، مګر یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې لوړ بوتي او هلته په دغه مقام کې لمونځ پر فرض کوي. دا د پاره د دې چې د لمانځه درجه او مقام معلوم سي. نو الله عز وجل په دغه مشرف او معزز ځای کې په لمانځه مکلف کړو. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زموږ او د کفارو په مابین کې فرق لمونځ دی. که چا پرېښاوه هغه کافر سو. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. چې دا د لمانځه په باره کې لوی امر دی. د لمانځه دپاره د غونه شرف او عظمت کافي دی چې د الله عز وجل په مستقیم امر سره فرض سو او په داسې مبارک ځای کې فرض سو چې هلته نه بشر رسېدلی دی نه ملکه، بېله سردار کونین سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه. پس له دغه عظیم او مشرف ملاقات څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته رجعت وکړي او را وګرځېدی. په لار کې د موسی علیه السلام سره ولیده. موسی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې الله جل جلاله په څه شي امر کړی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زما رب امر کړم چې په یوه شوه روز کې زما پر امت 50 لمونځونه فرض کړم. موسی علیه السلام ویل ما د بني اسرائیل څخه تر دغه کم غوښته، خو د هغو په وسه نسوه پوره او نه کول. بیرته دې خپل رب ته رجوع وکړه او ستا د امت دپاره تخفیف ځینې وغواړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جبرئیل علیه السلام ته وکتل لکه په دغه باره کې چې مشوره ځینې غواړي. جبرئیل علیه السلام اشاره ورته وکړه که دې خوښه وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم و رب العالمین ته رجوع وکړه. اوس نو د دغه رجوع څخه مقصد دا دی چې بیرته یې سدرة المنتهی ته رجوع وکړه او که څنګه والله اعلم. مگر په ظاهر داسې ښکاري چې دغه رجوع په دعا سره و، یعنی دعا یې وکړه. په هر صورت و رب عز وجل ته رجوع وکړه او وی غوښته چې دغه لمنځونه زما پر امت یو څه کم سي. الله عز وجل 10 لمنځونه پر کم کړه. بیا هم موسی علیه السلام ورته وایي چې ډیر دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم رجوع کوي. څو 10 سوه او بیا 20 سوه او بیا 10 سوه او بیا 15 سوه.
بیا هم موسی علیه السلام ویل ما د بني اسرائیل څخه تر دغه کم غوښته او نه سوای کولای، نور هم د الله عزوجل څخه تخفیف وغواړه، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دغه ډیر مراجعه په سبب حیا راته ودرېده، زه په دغه راضی یم او قبلوم یې. او بیا د الله عزوجل د طرفه ورته وویل سو دغه منځونه په ادا کولو کې 5 دي، مگر ثواب یې د هغه 50 سره برابر دی. ورونو موږ او تاسو په یو شواروز کې د الله عزوجل د پاره 5 منځونه ادا کوو، مگر الله جل جلاله یې و موږ ته په هغه 50 را حسابوي. دا هم د رحیم او کریم رب عزوجل فضل او کرم دی. کچیر موږ په هغه 50 منځو مکلف وای څه حال به مو وای؟ نو دا د الله عزوجل کرم او احسان دی چې منځونه 15 را باندې فرض کړه او ثواب هم د هغه 50 را کوي. او بان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه معراج په واسطه برته بیت المقدس ته راوګرځیدي او د بیت المقدس څخه برته مکه مکرمه ته تشریف راوړي چې دا نو د اسراء څخه عوده او برته راګرځیدل دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لارې څه شیان ولیده یا څه شیان ورته پیښ شو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر براق سپور وو او د یوې قافلې پر برابرۍ تېرېدی او دا قافله هم د قریش وه چې د شام څخه مکه مکرمه ته رهي وه. د دغه قافلې څخه یو اوښ دغه د براق تګ او تیزوالی ولیدي او وتورېدی. د قافلې څخه یې وزغستل، دونه لرې ولاړی چې د قافلې د خلقو څخه ورک سو. دوی پسې ګرځي او نه ویني ځکه شپه او تاریکه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړه چې اوس مو په فلاني ځای کې دی. خلق په تعجب کې سو، لوړ د هوا څخه شخ اوري او څوک نه ویني، خو هغه ځای ته ورغله او شی پیدا کړ. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه شپه بیرته مکه مکرمه ته راغلی. دا ټول سفر او دا ټول واقعه په دغه یو شپه کې بلکې تر یوې شپې لا هم په لږ وخت کې وه، ځکه چې په دغه شپه کې ولاړی او په هغه شپه کې بیرته تر سهار د مخه راغلی. کوم وخت چې سهار سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف سره ناست دی او په فکر کې ډوب دی او د دې سفر تر تاثیر لاندې دی. د الله جل جلاله سره ملاقات، د انبیاء علیهم السلام سره ملاقات، او بل دا چې قریش به د دې خبر په اوریدلو څه عکس العمل ښکاره کړي. په خپل فکر کې غرق دی او دغه حالات چې ورته پیښ شوي دي هغه په خیال او فکر کې راګرځوي. ابو جهل ولیدي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په فکر کې ډوب دی او چرت وهي. ابو جهل ملعون راغلی ورته کښېنستی او د پسخن پر قسم یې ورته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا یو شی پیښ شوی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو، برای شپه بیت المقدس ته ولاړم او بیرته راغلم. ابو جهل خبيسته خندا ورغله خو ځان یې ټینګ کړ او ویل هلته دې څه وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل ولاړم هلته مې لمونځ وکړ او بیرته راغلم. ابو جهل خندل او نارې کړه یا معشر بني کعب ابن لؤي راسي محمد څه وایي؟ قریش سره راټول سو ویل څه قصه ده؟ ابو جهل لعنت الله علیه ویل اوس د محمد درواغ ښکاره سوه، غوږ ونیسئ څه وایي؟ موږ پر اوښانو د ډیرو مشکلاتو سره سره یوه میاشت وروسته بیت المقدس ته رسیږو او په ډیره ستړیا یوه میاشت پر لارې بیا بیرته دلته را رسیږو. او دی تیر ماښام لاړی او بیرته راغلی او د لیبې دوسو. خلقو د ابو جهل خبره نه منل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې داسې ویلي وي. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا رښتیا ولاړې او راغلې؟ ویل هو. خلق اریان سوه چې دا څه وایي؟ حتی مسلمانان په فکر کې سوه دا خبره تر خیال لوړه او د منلو نه ده. د مسلمانانو څخه یو نفر و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په ځغستا ورغلی. دا سړی د بیرې ورغلی چې خبره اوس چپه اوړي، د مسلمانانو کار بل ډول کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل خیر څه پیښه ده؟ سړی ویل
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي برایي د شپې بیت المقدس ته ولاړم او تر سهار د مخه راغلم. خلق ټول پر راګرځېدلي دي او ورته وایي خلاف وایه. په دې خبر د اسلام او مسلمانانو کار پای ته رسیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل کده صلی الله علیه و آله وسلم ویلي رښتیا وایي. ان قال ذلك فقد صدق. دا بل خو مسلمان دی مگر بیا هم متردد او په شک کې دی ځکه دا کار او دا سفر عجیب او غیر طبیعي دی. نو دوی دواړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. دلته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش راګرځېدلي دي. هغه قریش چې همیشه به خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو د اوریدلو څخه منع کول اوس نارې وهي. هر څوک چې وویني ورته وایي تراسه واوره محمد څه وایي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی او پوښتنه ځینې وکړه. ویل یا رسول الله آیا ته برایي شپه بیت المقدس ته ولاړې او بیرته راغلې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل صدقت، یعنی ته په خپل قول کې صادق یې او زه منم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل انت الصدیق. دلته د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د صدیق لقب و در رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د صدیق د لقب سبب هم دغه د معراج واقعه و. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ایمان کې لوړه درجه او لوی مقام و. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو د هیڅ شک او تردد ونه کوي، بالفور ویل صادق یې بېله نقاشه بېله پوښتنې چې څنګه ولاړې او پر څه ولاړې بېله هر څه صادق مسلمان و. فورا یې ویل صدقت. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل انت یا ابا بکر الصدیق. قریش او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل ته څنګه دا خبره منې او څنګه ورته وایې صدقت؟ موږ یو ناش پر لارې وهو تکلیفونه او خوارۍ را باندې تیریږي بیا نو هلته رسیږو. او دی په یوه شپه ولاړې او بیرته راغلی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل زه د ده خبرې چې تر دغه لا هم عجب کار وي منم. زه د ده هغه خبرې منم چې د آسمان څخه په یوه لحظه کې ورته راځي. زه په وحیو کې صادق بولم هغه چې د آسمان څخه په یوه لحظه کې ورته را رسیږي. او اوس یې بیت المقدس ته تګ عجیب وبولم او مې ومنم. بیا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې وخلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صداقت او رښتیا ویل وښکاره کړي او دا ثابته کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی. نو ویل یا رسول الله موږ خبر یو چې تا په پخوا کې بیت المقدس نه دی لیدلی او هلته نه یې تللی. ورونو تاسو ته هم معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه خپلو سفرو کې شام ته تللی و خو بیت المقدس ته نه و تللی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل خبره نور هم پسې پوره کړه چې تا بیت المقدس په خپل ژوند نه دی لیدلی خو موږ تللی یو او لیدلی مو دی. او په حاضر خلقو کې هم داسې ډېر خلق شته چې بیت المقدس یې لیدلی دی او دا چې ته برایي ولاړې او ولیدلی دی نو موږ ته د هغه بیان وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د بیت المقدس د علامو په بیانولو شروع وکړه. ویل داسې مسجد دی او داسې جوړ شوی دی داسې عمودونه دي د مسجد لوی لوی علامې بیانوي. دلته ځینې قریش وه چې بیت المقدس ته په ډېر تله هغو پوښتنې شروع کړې د هر شي پوښتنه کوي مفصل جواب او بیان غواړي. ورونو تاسې ته معلومه ده که یو څوک مسجد ته د لمانځه د ادا کولو دپاره ولاړ سي هغه لمونځ کوي او بیرته راوځي. د مسجد پر دروازو او کلکینانو فکر نه کوي چې څو دروازې څو کلکینان څو ستنې یا عمودونه لري او داسې نور ډېر شیان د دغه لمونځ کوونکي په فکر کې نه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هلته د لمانځه او د انبیاء علیهم السلام د ملاقات دپاره تللی و. د مسجد و تعمیر یا نقشه او داسې نور شیانو ته نه فکر وو او نه په یاد وو او نه ورته معلوم وو. خو قریش
قصدا دغسې پوښتنې کوي چې دی صلی الله علیه و آله وسلم غلط سي یا معلومات ورته نه وي او د دوی خبره پر جوړه سي. مګر د قادر مطلق الله جل جلاله په اراده بیت المقدس د صلی الله علیه و آله وسلم و مخته راوسو او دی علیه الصلاة والسلام ورته ګوري. هر یو چې د هر شي پوښتنه وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورته وایي. سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم یې ویني او دوی یې نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیت المقدس ټول علامې په مکمل ډول ورته بیان کړي چې څوک پوښتنه وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته ګوري او جواب ورته وایي. ټول قریش په تعجب کې دي خو بیا هم د قریش کفار دا خبر نه مني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زما سره نوري علامې هم سته. قریش ویل هغه څه دي؟ ویل قافله. ستاسې قافله پر لارې ده. د قافلې په مخ کې یو سور اوښ دی او دوی غرارې پر بار دي. حتی هغه شیان ورته ویل چې په دغه اوښ د زینت او ښایست لپاره ځړول سوي وو او د دغه قافلې څخه په فلاني منطقه کې اوښ ورک سو. ما ورغږ کړه او اوښ مې ور وښاوه او د دغه قافلې سره په یوه لوښي کې اوبه وې چې سر یې بند او تړلی وو. ما هغه اوبه وڅښلې. څرنګه چې د قافلې خلق د اوښ د راوستلو دپاره تللي وه زه یې نه ولیدم. قریش ویل ښه دغه قافله چې تا پر لارې ولیده څونه مسافه د دې ځای څخه لرې ده او ستا په حساب څو ورځې وروسته به دلته راورسېږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل پس له 3 ورځو څخه دلته رارسېږي. اوس نو په دې خبرو کې د درواغو هیڅ لار نه جوړېږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرون هم د دوی سره په مکه مکرمه کې وو او نن هم د دوی سره دی او قافله پر لارې ده او دلته 3 ورځې وروسته رارسېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې قافلې سره لیدلي او خبرې ورسره کړي دي. اوبه یې ځینې څښلي دي. دلته د درواغ ویلو هیڅ امکان نشته. خلقو وعده سره وکړه چې د دغې قافلې انتظار به کوي او هغه ورځ راورسېده چې په دغه ورځ باید قافله راورسېږي. سهار وختي د مکې مکرمې ډېر خلق د باندې ورووتل او د قافلې انتظار کوي. واقعا هم په دغه ورځ قافله راورسېده او د قافلې په مخ کې هغه سور اوښ دی او هغه علامې هم ټوله پر سته کومې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړي وې. کوم وخت چې قافله راورسېده قریشو پوښتنه ځینې وکړه چې ستاسې اوښ ورک سوی و؟ ویل هو اوښ مو ورک سو او د یو چا غږ مو واورېدی چې اوښ یې راوښود او اوښ هم هلته و. قریش ویل ستاسې اوبه کمې سوي یا لږ سوي وې؟ ویل هو. اوس قافله والا پوښتنه کوي چې تاسې چا خبر کړاست چې موږ ته دا واقعې پیښې سوي دي؟ قریش ویل دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او هغه دا خبر راوړي. خو سره د دغه لویو معجزاتو بیا هم قریشو نه ایمان راوړي او نه مسلمانان سوه. ورونو دغه د اسراء او معراج واقعه د هغو معجزو څخه نه ده چې الله عز وجل خپل حجت او دلیل پر کفارو قائم او ثابت کی، بلکې دغه حادثه او واقعه د دې دپاره وه چې الله عز وجل پر خپل محبوب سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم هغه غم او تشویش کم کی کم چې دی صلی الله علیه و آله وسلم یې ظاهراوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه ثابت او قائم کی. د دې واقعې څخه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد وو نه د خلقو دپاره د معجزو اثبات. دغه مقصد د اثبات دپاره د الله عز وجل هغه قول دلیل دی چې فرمایي لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. دا د اسراء او معراج قصه وه. محترم ورونو دلته د یو څو تنبیهاتو یا یوې تبصرې ضرورت وینم. هغه دا چې کفار خو کفار دي، نه قرآن مني نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم، نو هغه به په دغسې معجزو کله اقرار او اعتراف وکړي. خو د ډېر افسوس ځای دا دی چې په مسلمانانو کې هم داسې څوک پیدا سي چې د دغسې خارق العاده پیښو څخه په عقلي دلایلو سره انکار کوي. د دغسې خلقو د جواب او قناعت دپاره که څه هم ډېر عقلي دلایل شته خو بیانول یې ډېر وخت غواړي او د هغه په بیانولو سره موږ د خپلې موضوع څخه د باندې وځو.
نو د هغو د جواب او قناعت د پاره په دغه راتلونکو مختصر جملو او جوابو سره کفایت کوم. اولا، هر هغه څوک چې پر خالق المعجزات الله جل جلاله ایمان ولري، وهغه ته ډېر اسانه دي چې پر هر څه ایمان راوړي. ځکه که په زړه کې پر الله عزوجل او د هغه پر کامل قدرت ایمان ثابت او قائم سي، بیا نو په دنیا کې داسې شی نه پاتې کیږي چې هغه ته د موږ غیر ممکن ووایو. دوهم، زموږ مسلمانانو عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د ده علیه الصلاة والسلام عمده او ښکاره صفت دا دی چې دی رسول الله او نبی الله دی. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې نبوت او رسالت د هغه غیبي معانیو څخه دي چې زموږ د عقل او احساس تر معانیو او مقیاسو نه لاندې کیږي. نو داسې معجزې او د بشري عادت څخه مخالف کارونه د ده صلی الله علیه و آله وسلم په کیان او ذات کې موجود دي. دغه معجزې او خارق العاده کارونه د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ذات څخه تر هغو نسو لري کولای او نسو جلا کولای ترڅو د ده علیه الصلاة والسلام د ژوند څخه د نبوت صفت استنوکو. او دا کار هغه وخت کولای سو چې په ښکاره سره د دین څخه انکار وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د نبوت صفت یو څوک څه وخت لري کولای سي؟ هغه وخت لري کولای سي چې د دین څخه انکار وکړي. او تاسو پوهیږئ کوم وخت چې دین ځای د شک او انکار وګرځېدی، بیا نو د معجزو د انکار یا اثبات دپاره بحث کول بې ځایه او بې معنا دي. که یو څوک کافر وي، اسلام او ایمان نه مني، الله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت نه مني، نو دا هغه سره د معجزو د اثبات دپاره بحث کول څه معنا لري؟ دریم، موږ ولې فکر نه کوو چې زموږ او ستاسې پر شاوخوا ټول شیان د خالق قدیر معجزې دي؟ کواکب او نجوم معجزه ده، د اسمانو حرکت معجزه ده، د جاذبه قانون معجزه ده، په انسان کې عصبي مجموعه معجزه ده، ستا په بدن کې د وینې جوړېده او ګرځېده معجزه ده، ستا په بدن کې ستا روح معجزه ده. دغه انسان په خپل معجزه دی. تاسو نه ګوري چې یو فرانسوي عالم شاتوبریان پر انسان څه شنو یې دی؟ وایي انسان یو غیبی او مجهول حیوان دی، میتافیزیقي حیوان یې بولي. خو انسان د اوږده الفت او همیشنی عادت په واسطه په دغه ټولو شیانو کې د هغو معجزتوب هیر کړی دی، او د خپل جهل او غرور څخه دا وایي دغه شی چې دا ته راته وایې دا زما عقل نه قبلوي، او هغه شیان چې د الفت او عادت ورسره نیولې دي د خپل ایمان او کفر دپاره مقیاس ګرځوي، چې دا د انسان هغه عجیب جهل او ناپوهي ده. هر څونه چې په علم او مدنیت کې لوړ سي، بیا هم د هغه خپل جهل څخه کار اخلي. خو که انسان لږ څه فکر وکړي، دته به په ښکاره ډول سره واضحه او روښانه سي چې هغه الله چې دا ټول کون یې په معجز ډول سره پیدا کړی دی، وهغه ته دا هیڅ نه ده ګرانه چې یوه بله معجزه هم پر زیاته کړي، او یا په ځینو هغه قوانینو کې چې عالم یې پر هغه قوانینو جوړ کړی دی تغییر او تبدیل راولي. حتی یو بریتانوي عالم ویلیام جونز هم دغه فکر کړی دی، کوم وخت چې وویله هغه قدرت چې دغه عالم یې خلق کړی دی هغه د دې څخه نه دی عاجزه چې یو شی پر دغه عالم زیات کی یا یې ځینې کم کی. فرضاً که دغه کون یا عالم موجود نه وای، او دغسې چاته چې د دغسې معجزو او خوارق العاده کارو څخه منکره وي ویل سوی وای چې دغسې کون او عالم به جوړ سي، هغه به فورا ویلی وای چې دا غیر ممکنه ده. د دغه کون پیدا کېدل به د ده په فکر تر دغه معجزې ډېر ناممکنه وای. نو بناءً
پر دغه څو لږو دلایلو هر مسلمان باید خامخا پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی او الله عز وجل په دغه معجزو سره مکرم کړی دی، لکه څنګه چې د کون او د ژوند نور ټول معجزې د سره کیږي او زموږ عقلونه په اساني سره قبلوي، دغه رنګه باید دغه معجزه هم په سهولت او اساني سره قبول کړو. محترم ورونو، دا د اسراء او معراج قصه وه، خو اوس به بیرته هغه خپل پخواني د مکې مکرمه او مدینې منورې و ژوند ته راوګرځو. موږ مخکې درته وویل چې د بعثت د 11 کال د حج په موسم کې د اهل یثرب څخه 6 نفر و اسلام ته داخل شول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې وعده وکړه چې موږ به ستا رسالت او اسلام خپل قوم ته رسوو. نو د دوی د کار نتیجه دا شوه چې په راتلونکي موسم کې، یعنی د بعثت د 12 کال د حج په موسم کې چې د میلادي سنې د 1420 کال د جولای میاشت وه، د یثرب څخه 12 نفر مسلمانان د حج لپاره راغله چې په دوی کې 15 نفر هغه کسان وه چې په تیر کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لیدلی وه، او هغه 6 نفر چې د دوی سره په 6 کال کې نور راغلي هغه جابر ابن عبد الله ابن رئاب وو، او دغه 9 نفرو نمونه په داسې ډول سره وه. معاذ ابن الحارث الخزرجي چې د بني نجار څخه وو، ذکوان ابن عبد القیس الخزرجي چې د بني زریق څخه وو، عباده ابن صامت الخزرجي چې د بني غنم څخه وو، یزید ابن ثعلبه الخزرجي چې د بني غنم د حلفاو څخه وو، العباس ابن عباده الخزرجي چې د بني سالم څخه وو، ابو الهيثم ابن التيهان الاوسي چې د بني عبد الاشهل څخه وو، عويم ابن ساعده الاوسي چې د بني عمرو ابن عوف څخه وو. دغه 2 اخیری نفر د اوس د قبیله څخه وو او نور ټول د خزرج د قبیله څخه وو. دغه 12 نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مینا کې د عقبه سره ولیده او دالته بیعت ورسره وکړي. دا هغه بیعت دی چې بیعت النساء ورته ویل کیږي، یعنی د ښځو بیعت. که څه هم په دغه بیعت کې ښځې نه وې، خو نوم د بیعت النساء په دې سبب پرېښودل شو چې په دې بیعت کې پر ایمان، اطاعت او ښو اخلاق وعده وه. په دې بیعت کې جهاد او د ښځو بیعت هم داسې وو چې ایمان پر الله او رسول الله ته به شریک نه نیسئ، لمونځ او د الله اطاعت به کوئ، غلا او زنا به نه کوئ. څرنګه چې په دغه بیعت کې هم جنگ او جهاد نه وو، نو ځکه بیعت النساء ورته ویل کیږي. امام بخاری د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل: راسي پر دې بیعت را سره وکړئ چې الله تبه هیڅ شریک نه نیسي، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، خپل اولادونه به نه وژنئ، یو د بل به تهمت او بهتان نه سره وایست، او په شو کارو کې به زما نافرمانی نه کوئ. که چا پر دغه کارو وفا وکړه د هغه اجر پر الله دی، او کله یو چا څخه دغه کارو مخالف کار پیښ شو او په دنیا کې جزا ورکول شو، هغه کفاره ده. او کله یو چا څخه مخالف کار پیښ شو او الله پټ کړي، یعنی څوک نسو په خبر، د هغه حساب پر الله دی. کې خوښه جزا به ورکړي او کې خوښه و به بخشي. عباده رضی الله تعالی عنه وايي موږ پر دغه بیعت ورسره وکړي. دغه نفرو د خپل اسلام اظهار وکړي او په اسلام سره اقرار وکړي، او د ډیرو نفرو د ایمان راوړلو خبر یې هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایي چې هلته په مدینه منوره کې نور ډیرو نفرو هم ایمان راوړی دي. کوم وخت چې د حج موسم پای ته ورسېدی، نو دغه نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دوی سره یو نفر مدینه منوره ته ولېږي چې هلته مسلمانانو ته د اسلام احکام او قرآن وروښوي، او هغه کسان چې تر اوسه پر شرک دي په هغو کې اسلام نشر کړي، ځکه هلته اسلام نشریږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه سفارت لپاره یو ځوان
د هغو ځوانانو څخه انتخاب کوي چې د سابقین الاولین یعنی اول مسلمانانو څخه وو چې هغه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د مسلمانانو په ملګرتیا مدینه منوره ته ولاړی او هلته د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې واړول او دوی دواړو په شوق او حماس په جد او جهد سره په اهل یثرب کې اسلام نشراوه او مصعب رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې د مقرئ په نامه سره مشهور شو. مقرئ یعنی د قران مجید ویونکی. د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د دعوت د کامیابی د مشهور قصو څخه یو ده چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه یو ورځ د کور څخه راوېستی او غوښته چې د بني عبد الاشهل او بني ظفر وکوروته د دعوت لپاره ولاړ شي. هلته ورغله د هغې قبیلې په باغو کې یو باغ ته ورننوته او د یو څا پر غاړه کښېنسته چې هغه څاته بئر مرق ویل کېده. د مسلمانانو یو څو نفره ورته راټول شول د اسلام خبرې سره کوي. سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر چې د بني عبد الاشهل د قبیلې مشران او سرداران و او په دغه وخت کې پر هغه خپل شرک و. وته چې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه دراتک خبر ورسېدی نو سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر ته وویل ودغه دوه کسانو ته چې راغلي دي او غواړي چې زموږ ناپوه خلق د دینه واړوي ورسه جزا ورکړه او د دې څخه منع کړه چې زموږ کورو ته راسي. څرنګه چې اسعد ابن زراره زما د خاله زوی دی که هغه زما د خاله زوی نه وای ما به په خپله دا کار کړی وای. اسید خپله نیزه ورسره واخیسته او د دوی پر طرف وررهي سو. اسعد چې د لرې اسید ولیدی و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل دا چې را رهي دی د قوم مشر دی د الله او دین خبري ورته وکړه. مصعب رضی الله تعالی عنه وویل که کښېنستی خبرې به ورسره وکړم. اسید چې را ورسېدی په قهر ورته ودرېدی او ویل د چیش لپاره دلته راغلي یاست؟ غواړئ چې زموږ ناپوهان د دینه واړوي؟ که تاسو ژوند ته ضرورت لرئ د دې ځای څخه ولاړ سئ، یعنی که غواړئ چې ژوندي پاتې سئ دلته مه راځئ. مصعب رضی الله تعالی عنه ورته ویل ته کښېنه او زما خبرې واوره، که دې خوښې سوې قبول یې کړه او که دې ناخوښه وې هغه شی مه قبلوه چې ستا نه وي خوښ. اسید ویل د عدل او انصاف خبره دې وکړه. نو یې خپله نیزه ورته جګه کړه او کښېنستی. مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید ورته تلاوت کړي. راوي د قصې وایي په والله د مخه تر دې چې اسید خبرې وکړي موږ د په مخ کې د اسلام نور ولیدی. او بیا نو اسید وویل ما احسن هذا واجمله، دا څونه ښه او ښایسته خبرې دي. وویل که یو څوک وغواړي چې دغه دین ته داخل سي څنګه او څه چم کوي؟ دوی ورته وویل غسل وکړه، کالي دې پاکه او بیا د حق شاهدي ادا کړه او بیا 2 رکعات لمونځ وکړه. اسید ولاړ سو، غسل یې وکړ، کالي یې پاک کړه، شهادتین یې وویل او 2 رکعات لمونځ یې وکړ. بیا یې وویل زما تر شا یو سړی دی چې ستاسې متابعت وکړي د ده د قوم څخه هیڅوک د ده مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی او زه به اوس تاسې ته راولېږم. دا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهي سو. سعد ابن معاذ چې د خپل قوم سره د مجلس په ځای کې ناست وو او د لرې اسید ولیدي و قوم ته وویل په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کوم چې د دې ځایه ستاسې څخه تلي. کوم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی سعد ورته ویل څه دې وکړه؟ اسید ویل د خلقو سره مې خبرې وکړې خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځي. دوی ویل ښه دي، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو. خو یوه بله بده پیښه ده. اسید وایي خو یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني.
سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد ابن معاذ د دې خبرې په اوریدلو سره په قهر سره راولاړ شو. خپله نیزه ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف ورهیسو. کوم وخت چې ولیده چې هغه آرام ناست دی او هیڅ نه ده پیښه، پوه شو چې د اسید مقصد دا و چې د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو سردار او رئیس درته رارهي دی او تر شا لوی قوم په پسې دی. نو محترم ورونو، زموږ پاته قصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم.